پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اذا اقیمت الصلاة کله چې د منځه دپاره اقامت وشي فلا صلاة الا المکتوبه نو بیا دغه ټیم کې بل لمونځ نه کېږي سوای د فرضي منځه نه. رواه مسلم، د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی. مؤلف رحمه الله دا مسله د جمع د منځه په باب کې راوړه. وجه دا دی چې وی د جمع د منځه دپاره چې اقامت وشي نو بیا به نور منځونه نه کوي، همدغه منځ به کوي. د تېر شوي باب کې ماته ښکاري چې مونږ تفصیل د یو مسلې بیان کړی و. د سحر مونځ چې ولاړي نو سنت به نه کوي. دا دلیل واوره که نه چې منځه دپاره اقامت وشو بل مونځ نه کوي. بعضو حدیثونو کې داسې الفاظ راغلي دي واضحه، اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقیمت لها، چې د منځه دپاره اقامت وشو نو بیا بل مونځ نه کېږي سوای د دغه منځه نه د کوم دپاره چې اقامت شوی دی. دې کې رد دی په هغو باندې که هغه مولیان دي او که عوام دي چې د سحر جمع ولاړې او دی سنتو پورې نښتی. دلته یو طرف ته فرض دی د الله بنده او بل طرف ته سنت دي. د هغې وخت ځي ختمیږي. د جمع فضیلت ته نه روان دی، وخت نه روان دی، ته په سنتو پورې نښتی. وایي نه چې د دې سنتو ډېر فضیلت راغلی دا موږ ته هم پته چې فضیلت یې راغلی، خو مطلب خو دا نه چې فضیلت یې راغلی دی چې ته د جمع د منځه نه او د فرضي منځه نه مخکې کوه او غوره کوې. نه، چې دومره فضیلت یې تا ته معلوم دی نو بیا وختي راځه که نه، بیا وختي راځه یا په کور کې دا سنت کوه او بیا جومات ته راځه. انسان دی که چېرته پاتې شوې نو هم شریعت حل بیان کړی دی. د دې بیا قضا راګرځي که نه، موږ بیان کړي دوه وختونه دي، کوم سحر منځه نه بعد او د نور د راختو نه بعد بیا وکړه. خو فی الحال خو جمع ولاړه ده، جمع ولاړه ده او ته سنتو پورې نښتې. دې حدیث سره به څه کوو؟ دغه شان دویم دلیل پې بل وارد عبدالله ابن بحینه، عبدالله ابن مالک ابن بحینه رضی الله عنه روایت دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې یو کس جمع ولاړه او د سحر هغه سنت کوله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې رد وکړو الصبح اربعا، د سحر مونځ ګوره څلور رکعته شوی دی که. یو بل حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړی ولیدو چې هغه سنتو ته ولاړ و هلته اقامت شوی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي اتصلي الصبح اربعا، ته د سحر دا فرضي مونځ ګوره څلور رکعته کېږي ځکه چې هلته مونځ ولاړ دی ته دلته کې. یو سړی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې نیولی و او د صف کې یو ځای کو هغه ولاړو سنت یې کول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرې راغی وینو داسې بوی تو په هغه صف کې ودرو چې دا خو د فرض منځه ټیم دی، ته پکې سنتو ته ولاړې. بعض پکې دا وایي چې اخرنۍ قاعده رانیوی شي نو به هېڅ خبره نه ده، او بعض وایي که یو رکعت پکې رانیوی شي نو هېڅ خبره نه ده. دا ټولې بې دلیله خبرې دي. امام طبراني رحمه الله یو روایت راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم جومات ته راننوتو، یو کس ولاړو اقامت شوی او هغه سنت کول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي الا کان هذا قبل هذا، هلکه وایي د دې ځای د دغې نه مخکې دی، یعنې د دې سنتو وخت هغه د دې فرضي منځه نه مخکې دی چې اوس اقامت وشو نو دا پرېږده اوس. زم که د ماشوم نم دا تپوس مونږ وکړو نو ماشوم به هم جواب راکړي چې مونږ ورته ووایو چې ته څه وایې چې جمع مونځ ولاړې فرض مونځ سنت به کوو که دا فرض به کوو نو هغه هم جواب راکړي، وی به چې فرض به کوو. او دا لوی لوی سړي به پوه نه شو. او چې کوم جومات ته زه تلی یم چې په هغې کې پښتانه ډېر مونځ کوي نو د عربو امامانو د یو څو شکایتونه ما ته ډېر کېږي نو یو شکایت خو پکې دا لازم وایي ته دې خلکو ته ووایه چې دوی سحر فرض مونځ ولاړ دوی سنت کوي. زه ورته یم زمونږ یې په دماغ را وبیول خو دوی به پوه نه شو. حالانکې ښه واضحه مسله ده، په
دي کې خو څه اشکال نشته که سړی وایي چې زما مذهب کې نشته نو ته ته وګوره د حدیث په صحیح مسلم کې حدیث دی زموږ مذهب نه دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه زموږ مذهب دی که نه مسلمان خو په قرآن او په حدیث پسې روان دی مسله راغله بس ختم خبره واضحه شو